پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسي. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده کرکټ نړیوال جام اتله لوبډله به څومره پیسې ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوالې شورا د یوې خبرپاڼې له مخې د سږ کال نړیوال جام ګټونکې لوبډله به 4 میلیونه ډالر او د دوهم مقام لرونکې لوبډله به 2 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوالې شورا په وینا د نیمه پایلوبې بایلونکې لوبډلې ته به 800,000 او د ګروپ سیالیو په پړاو کې د هرې لوبې ګټونکي ته به 40,000 ډالر ورکول کیږي. د سږ کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ د روانې مې میاشتې په 13مه په برطانیه کې پیلیږي چې د جولای تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون 10 لوبډلې برخه لري چې هره لوبډله به له یو بل سره لږ تر لږه یوه سیالۍ کوي. استرالیا تر ټولو ډیر 15 ځله د کرکټ نړیوال جام ګټلی دی. تر هغې وروسته ویسټ انډیز او هند 2 ځله دغه اتلولۍ په خپل نامه کړې ده. افغانستان د دوهم ځل لپاره د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام کې سیالۍ کوي. تیر نړیوال جام چې 2015 کال کې وشو افغانستان یوازې سکاټلند ته ماته ورکړې وه، خو د پخوا پرتله دا ځل په افغان لوبډله کې د نړۍ په کچه د مشهورو لوبغاړو د شتون له امله له افغان لوبډلې هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو نړیوال جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړي دي چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون په لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. د افغان کرکټ بورډ په وینا افغان لوبډله چې څو ورځې وړاندې له سکاټلند سره لوبې لرلې اوس ایرلند ته روانه شوي چې د روان یکشنبې په ورځ به له ایرلند سره لومړۍ لوبه او پر 21مه نیټه به دوهمه لوبه کوي. تر دې وروسته به افغان لوبډله انګلند ته ځي چې هلته به له نړیوال جام وړاندې له پاکستان او انګلند سره یوه لوبه کوي. همدا ډول د کرکټ نړیوالې شورا 13 ورځ د کرکټ د 2019 نړیوال جام لپاره د کرکټ د غوره مبصرانو کامنټرانو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د لوبېدونکو ټولو هیوادونو خپل مبصرین شته، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې خپل مبصر نه لري. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.